د پښتو فلمونو او ډرامو مشهوره اداکاره کرن خان فلمي دنیا ولې پرېښوده؟ چا سره یې واده وشو او اوس ژوند یې څنګه تیریږي؟ که غواړئ چې تاسو هم د دې حقیقت څخه خبر شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو له تاسو څخه یوه هیله یو خواست دی چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. کرن خان چې د پښتو فلمونو او ډرامو یو مشهوره نوم دی. کرن خان پښتانه د خپلې ژوندۍ اداکاري او ښکلي ډانس په وجه پیژني. هغې د پښتو فلمونو سره سره په ډانس البم او پښتو ډرامو کې بلها کار کړی دی. کرن خان چې د سنبل مشره خور ده، خو کرن اوس ډانسونه او فلمونه ولې پرېښودل او د هغې واده چا سره وشو؟ دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو را سره تر اخره ضرور وګورئ. کرن په کال 2013 کې فلمي دنیا ته خدای پاماني وویله او د همیشه دپاره یې فلمونه او ډرامې پرېښودلې. د هغې غټه وجه دا وه چې د کرن د واده نه پس په هغې هیڅ پابندي نه وه، خو کرن بیا وروسته دغه خبره په ډاګه کړه چې زما بچي شو او نه مې شوی کولی چې فلمونو او ډرامو ته وخت ورکړم، ځکه چې زما د بچو مستقبل خرابېدو. نو په همدغه وجه مې فلمونه پرېښودل او اوس د خپل خاوند سره ژوند تېروم. کرن په دوبۍ کې له خپل خاوند سره ژوند کوي او ښه خوشحاله ده. کرن د نن نه یو کال مخکې په یو اردو ډرامه کې راښکاره شوې وه چې ډېره ښه اداکاري پکې کړې وه. بیا وروسته د هغې نه بالکل غیبه شوه. د کرن باره کې د هغې خور سنبل خان دغه خبره په ډاګه کړه چې څنګه زما خور فلمونه پرېښودل، نو دغسې ما هم پښتو فلمونه پرېښودل، ځکه چې پښتو فلمونو کې دومره مشهورتیا او دومره عزت نشته څومره چې په اردو فلمونو کې دي. هغې زیاته کړه چې که موږ کار کوو نو په اردو فلمونو او ډرامو کې به کوو او په پښتو فلمونو کې به یې هیڅکله هم ونه کړو، او وایي چې ځکه په پښتو فلمونو کې صرف او صرف بدنامي وي او عزت هم نه وي پکې. دوستانو، دغه د کرن باره کې معلومات چې ډېرو ملګرو یې غوښتنه کړې وه. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره نور هم شریک کړو، هغې دپاره زموږ چینل پښتون ټایم ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.